سلامونه له ملان میډیا څخه ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست. له 20 کلنو کم عمره فوټسال لوبډلې د ایران له لوبډلې څخه ماتې وخوړه. د افغانستان له 20 کلنو کم عمره د فوټسال لوبډلې پرون د ایران له 20 کلنو کم عمره لوبډلې څخه په یوه دوستانه لوبه کې ماتې وخوړه. دا لوبه پرون شنبه د ایران د فوټبال ملي مرکز اړوند د فوټسال په یوه لوبغالي کې ترسره شوه. په دې دوستانه لوبه کې ایران لوبډله وتوانېدله چې د افغانستان لوبډلې ته د 3-1 په مقابل کې ماتې ورکړي. دا لوبه د منځنۍ اسیا هیوادونو د تلوالې لیګ له راتلونکو سیالیو ته د چمتووالي په موخه ترسره شوه. له دې وړاندې په مشهد کې افغان لوبډلې د یادې لوبې لپاره تمریناتي کمپ هم ترسره کړی دی. د هلمند په ګرمسیر کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې دي. پرون د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د 10 غوره لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې دي. دا لومړۍ لوبه چې زیات شمېر ننداره کوونکي ورته راغلي وو د زرغون کشتۍ او ګلشن لوبډلو ترمنځ 0-0 په نتیجه کې پای ته ورسېده. د ځایي مسؤلانو په خبره د یاد جام سیالیو موخه په لرې پرتو سیمو کې د ورزش دودول او ځوانانو ته د سالم مصروفیت پیدا کول دي. د دې لیګ په روانو سیالیو کې د استقلال، الفت، گلشن، خراسان، بلوچ، ستاره، بلوچ اتلان، زرغون کشتۍ، خپلواک او قبول لوبډلو برخه اخیستې ده. د زرغون افغانستان دویمه لوبه د پامیر لیجنډز او د جونیئر چمپیونز لوبډلو ترمنځ پیل شوه. په خوست کې زرغون افغانستان کرکټ جام سیالیو پر دوام چې پرون پیل شوي، نن د پامیر لیجنډز او جونیئر چمپیونز لوبډلې له یو او بل سره لوبه کوي. د دې لوبې پچه د پامیر لیجنډز لوبډلې وګټله او لومړی یې د توپوهنې پریکړه وکړه. د جونیئر لوبډلې ښه توپچونه کړي او د 94 منډو په بدل کې د پامیر لوبډلې 3 لوبغاړي سوځولي وو. له دې سره ریاض حسن او بهیرشاه محبوب بیا د پامیر لوبډلې لپاره ښه توپوهنه کړې او په بدل کې یې د جونیئر لوبډلې لپاره یما عرب بیا ښه توپچونه کړې ده. د لوبې په دویمه پاڼۍ کې به جونیئر لوبډله د پامیر لوبډلې له لوري د منډو ورکړل شوی هدف پوره کوي. د زرغون افغانستان جام سیالۍ پرون په خوست کې د هندوکش سټرایکرز او میوند ساتونکو لوبډلو ترمنځ په پرانیستې لوبې سره پیل شوې. دا لوبه د باران له امله بې پایلې شوه او په بدل کې یې دواړو لوبډلو ته 1 پوینټ ورکړل شو. د خوست په ځاځي میدان کې بیا د فوټبال پیل شوی ټورنمنټ پای ته ورسېد. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د 13 لوبډلو ترمنځ د فوټبال اختریز جام سیالۍ پیل شوې وې چې پایلوبې ته یې د سټیواني ځوانان او سیټي وان ځواک لوبډلې وتلې وې. دواړه لوبډلې له پوره هڅو او کوښښونو وروسته په دې ونه توانېدلې چې لوبه د ځان په ګټه تمامه کړي او دا لوبه په مساوي ډول پای ته ورسېده. د پریکړې پر اساس پینالټیانې وویشل شوې چې په پینالټیانو کې سټیوان ځوانانو لوبډلې لوبه د 3-2 په مقابل کې وګټله او په دې توګه د یادو سیالیو اتله لوبډله ونومول شوه. د غزني په جغتو کې د جوانان قیاق لوبډلې د والیبال سیالیو لړۍ وګټله. د غزني په جغتو ولسوالۍ کې د والیبال رمضان جام سیالۍ چې یوه میاشت وړاندې پیل شوې وې پای ته رسېدلې دي. په دې سیالیو کې د دې ولسوالۍ 23 لوبډلو برخه لرله او وروستۍ لوبه یې د جوانان قیاق او شهید پرور محمد لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. د پایلوبې په دوام کې جوانان قیاق لوبډله وتوانېده چې شهید پرور محمد لوبډلې ته د 3-0 میدانونو په مقابل کې ماته ورکړي. د رشیدان لوبډلې بیا په دې سیالیو کې له جوانان قیاق او شهید پرور محمد لوبډلو وروسته 3م مقام خپل کړ. وروستۍ خبر ده چې د ایران نابینایانو د جودو لوبډلې د اسیا تلوالي ګټلې. د ایران د نابینایانو لوبډلې توانېدلې چې د اسیا د تلوالۍ په لوبه کې 3 د سرو زرو او 2 د برونزو میډالونه ترلاسه کړي. دا لوبې چې په قزاقستان کې روانې دي، ایران لوبغاړي موسی غلامي په 90 کیلو وزن سره د ازبکستان او قزاقستان له لوبغاړو څخه یو پر بل پسې 3 لوبې ګټلې دي. د ایران علي نوایی بیا له 90 کیلو څخه په زیات وزن سره له مغولستان لوبغاړي څخه په دویم پړاو کې لوبه ګټلې او یوه بله لوبه کې بیا خپل ازبکستاني سیال ته په ماتې ورکولو سره د برونزو میډال ګټلی دی.